बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ګران لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله واوسئ. یو ځل بیا درته پښتو هیلث کیر چینل ته ښه راغلاست وایم. آیا غواړئ چې د خولې له بدبوی څخه په اساني سره ځانونه خلاص کړئ؟ نو له هغه څخه مخکې چې دغه مطلب در سره شریک کړم، که زما چینل نه وي سبسکرایب کړئ، ضروري سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ګونګړي علامه ووهئ تر څو په راتلونکي کې زما د نور ویډیوګانو باره کې تاسو ته خبر درکړل شي. د خولې د بدبوی لپاره اسانه علاج. ډیر کسان د خولې د بدبوی مشکل لري چې دغه بدبوی له دوی څخه زیاته ستونزه هغه کس ته جوړوي چې دوی ورسره خبرې کوي. نو د خولې بدبوی د انسان په شخصیت باندې خامخا یو څه ناوړه اغیزه کوي، ځکه مقابل لوري ته ډیر تکلیف وي او هغه نه غواړي چې ورسره خبرې وکړي او یا ورسره نږدې کینی. نو که تاسو هم ورته تکلیف لرئ او غواړئ چې له دې ستونزې څخه ځانونه خلاص کړئ، نو دا یې اسانه طریقه ده چې د شپې تر ویده کېدو مخکې باید خوله په تړمو اوبو ومینځل شي او بیا یوه ټوټه ادرک په خوله کې واچول شي او ښه وژول شي، یعنې د 1 دقیقې لپاره په خوله کې پرېښودل شي. نو له همدې وروسته که نه اوبه وڅښل شي او نه هم خوراک وکړل شي، نو له همدې سره به د ورځې په جریان کې د خولې بدبوی ورک شي. او ادرک له همدې څخه بغیر نورې ګټې هم لري چې یوه مهمه ګټه بله دا هم ده چې د خېټې په کمښت کې مرسته کوي او همداسې خېټه له خرابېدو څخه ژغوري. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ او له ملګرو سره یې شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه واخلي. تاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله تر بیا د الله په امان.